بېوزله کان کیندونکي د مخ خولې په زیږه لاس پاکې کړې. کولنګ یې ایسته غورځار کړ، یوې تیږې ته یې شا ولګوله. پښې یې اوږدې وغځولې، له ځان سره وبوڼېد: نور ځم، پوره کال کېږي د طلا په لټه دلته لګیا یم. ایل اولاد مې پرې ایښي، خدای که بلایي سپکښې وي. تبر، کولنګ او بیلچه یې ایسته غورځار کړو، په مړو پښو له کانه روان شو. یو تجربه کاره جیولوجیسټ چې په غره کې د کانونو په لټه یو خوا بل خوا لالهانده ګرځېده، ناڅاپه یې په دې کاني سیمه سترګې ولګېدې. ژر یې خپل وسایل راواخیستو، یو څو ځایه یې پرې وکندل. لږه خاوره یې ترې لاسي بکس کې واچوله، بکس یې اوږې ته کړ او د لابراتوار په خوا یې مخه کړه. د بلې ورځې په سهار د جیولوجیسټ په دفتر کې د خوښۍ چغې راوګرځېدې. د نوموړي په لاس کې د لابراتوار ټېسټ و. پرې لیکلي یې وو: په طلا 3 فوټه خاوره پرته ده. سپین ږیري مدیر د کمپیوټر له سکرین نه سترګې راپورته کړې. د غریب کان کیندونکي په اړه یې سوړ اسویلی وکړ: بدبخته، خو 3 کولنګه به دې نور هم والي وای. د کال د ایلو عیال خواري دې په اوبو لاهو کړه. بېرته یې سر په کمپیوټر وځړاوه، شونډې یې وړپېدې. کاش ناکامه خو موخې ته تر رسېدو صبر درلودای.